په کندوز کې د آمو سیند د سندو ټینګښ یو خوب چې اوس په حقیقت بدلیږي د دې ولایت د قلیزال ولسوالۍ د اوسیدونکو له ډیر انتظار وروسته پرون په رسمي ډول د آمو سیند د سندو د رغولو چارې پیل شوې چارواکي وایي دا یوه لویه پروژه ده او د دوی ټوله هڅه دا ده چې دغه پروژه په معیاري ډول پلي کړي د تقریبا د خوشا نږدې او 50 میلیونه بودیجه ده د دې لپاره او احتمال لري چې دا په زیات 100 میلیونه شي تر هغه وخت پورې چې مشکل د خلکو حل شي کله چې مشکل د خلکو حل شو به هغه تلاړي بیا ان شاء الله ضرورت بنئ بیا به ان شاء الله کارم خلاصيږي او دا پروسه د روانه وي تر اوسه پورې د اسلامي امارت لراتګ نه را دی خو د مؤسساتو همدارنګه د اسلامي امارت په شخصي بودیجه باندې تقریبا شاوخوا 100 میلیونه ډالر په کندوز ولایت کې مصرف شوی دي او ډیر پلونه پلچکونه کانالونه سرکونه جغلندازیانې او همدارنګه قدیزیانې په ډیرو سیمو کې شوي دي په ورته وخت کې د قلیزال ولسوالۍ اوسیدونکي وایي چې هر کال د دوی سلګونه جریبه ځمکه د سیند په اوبو لاهو کېدله خو اوس د دغه پروژې په پلي کېدو خوښي څرګندوي ان شاء الله این پروژه عملی شوه تطبیق شوه ان شاء الله سواحل افغانستان محکمتر و قویتر میشه ان شاء الله دریای طرف دیگه تهدید کردن نمیتونه این همه جایا زمین قوالای ما بود ما اینجا کوچ کردیم داشت رفتیم بسیار سر ما مشکل بود دل ما بسیار خوش هستیم که پروژه ما ده اول خدا دیم همین دریای آب دریا را نجات بده ما خوشحال میشیم کل مردم طرفدار عزیز ده د آمو د سیند د سندو د پیاوړتیا کار په داسې حال کې پیل شو چې په دې وروستیو کلونو کې د قلیزال ولسوالۍ د اوسیدونکو سناسل 10,000 جریبه ځمکه په اوبو لاهو شوي او دغې چارې په دې ولسوالۍ کې د سیند د غاړو اوسیدونکي له سختو اندېښنو سره مخ کړي وو